جی د ژغ قدرمنې موږ د پریس کلب مخ ته ویلوړي دلته خلک ورغلی دی د څه وخت خلک دلته کنفیوز دی دا پته نه لګي چې پاکستان خو بیایي دا دلته خیبر پختونخوا بلوچستان سیند کشمیر د دغه دعوا کو چې دغه د پاکستان علاقې دي خو دا څه وخت موږ کنفیوز یي چې آیا خالی پنجاب دی پاکستان که دا نور چې کومې صوبې دي دا هم په پاکستان کې دي ځکه چې د میش څوک ها کاروبار ته پنجاب ته ننوځي هغه که د پلش ته ول دی هغه که د ریړۍ ول دی هغه که غوړ بزنسمین دی نو په پنجاب کې ډېر زیات په تکلیف کېږي ډېر زیات یې ځوروي او د میش چې کوم داسې تجارون دي دا یوه سوچه سمجه پالیسي د یوه منصوبه ده چې د میش د پښتانه چې کوم کاروبار دی هغه دی رز په رز خروپوي د میش انګور ډېر خروپه کړله او اوس د میش چې کوم سبزي ده کومه میوه ده د میش د علاقې نو دغه په دا ځایونه کې د خروپوي دلته ډېره ورسته شوله اوبسي چې پنجاب ته ننستله نو په پنجاب کې ها دی نه هغه د میش د علاقې چې کومه مڼه وه هغه په نیلام کول شوي دو دا د 2017-18 نه دا پالیسي داسې پټه شري شوې ده د میش چې څومره تاجرون دي هغه یې بربود کړل نن تاجر برادري دلته راغلی دو د مڼې چې کوم کاروباریون دي هغه راغلي دي ترخان حاجي د مصر ویلوړ دی حاجي درته وایه چې ولې دا کیږي د 2018 نه د توس چې څرنګې دا د باکر په پلور پورې شي توس ولې تنګېږي مسله څه د توس دا اوس مخ ته رسولی نه دی څوک هم خبر کړي نه دي که په خبر دي ذمهور خلک او بیا هم په دا باندې غور نه کړو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو چې میږ خپله منډه ډېره والیدو او میږ یو جی قسم لګیا دی چې کی مخکې ګاډي د لیلام کړي وي ادا انګوره ډې ګاډي د لیلام کړل دا بل رس په 22 تاریخ باندې د کوټلا جامنه د ګاډي بوتلل په دغه بنیاد یې بوتلل چې یاره دا ګاډي ز چیکینګ ک په دا کې موڅ شاک تای او دا چالیر سره وک چې کله دفتر ته نناستل دا ګاډي د لیلام کړل لیلام کاوله ساړي جواتی چې درکا سوندي دا ته میږ هر قسم ثبوت پیش کا او یو ثبوت غنمونه دا غونډه ګوندي سپا بدمشیدو والله په بالله چې سپا بدمشیدو لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا د مو د خرید مولدای مو ورور دی ګلنوازه تبلیغي چې دا د بارډر نه تناینه اوخلا د انګور اډې بارډر پورا دا د مو خرید غونډ دا ادارې ته پته شته چې تورخان سوره خریداري کو دا پټه کیسه نه دو دا امیر سره دره انتهایی ظلم شي چې دا نه ثبوت مانی نه افسرون دغه یو مانل اعلان کې میش توس ته دا ویایي چې اګریکلچر ولنه توس معلومات وکي چې توس لوړ شي وک سي په د بوغینا کې وسمانه موجوده دو او ان شاء الله تللیو وي چې دا بیا د خامرنګ ګټول چې کیما انټری دو ا موجود وا میش دا ور جوات کړلا بیا ډي سي چې کیم راپورټ ولیک دا میش ور جوات ک ای سي دا نو مونږ یک یو شای نه مانی دا غونډه ګوندي میش دا مطالبه کی چې دا درې کاسون دغه نامینه دادی دغه درې کاسونه اول دای قدرخان چې د ګاډي نیولې دی په کوټلا جام کې فیصله آباد نه دای کوټلا جام ته په ګاډي افسر وشي انټيليجنس ول دی په دوم نمبر دی سلیم په دریم نمبر دی علي توفیر یې دغلی لام کړي دي دفتر کروي دغ کړي دو سلیم لیلام کړي دي دا کسا د میش سره انتهایی زیاتای شي دا وس نه دی دا د مو وتام ګاډای دی چې دا لیلام کوي والله په بلا که حکومت مو په خبره غور و نکو که سم په خدای فیصله باد بند کاوه لاهور کې احتجاج کا په ونه کې که په انګورا ډاکه که خو میش کاروباریونی داس یای میش روټ په بند کول پیږي چې څوره زمیدار دی د وزیرستان اتناینه اوخلا په انګورا ډه ودروا چې زق اطلاع وک چې دو غونډر دریمي دا روډینو بند کاوه دا هر څوک مو په خبره د عمل وشي دا درې کسون دا پورن کور ته ولږي واپس نکارای دی ختم کو او میش په خبره دا غور وشي او میش ته د خپل حق موزار وکړل شي او کیم ګاډي چې د وس په دفتر کې نه خالی ګاډي دراول دي دا فورا میشته خلوص کو چې خلوص یې نه کو زرو ډینه بند کاوه بزورینه بند کاوه دا حکومت ثابت مونه از ګلا نه کو چې تورخان څه وکړل او څه کو ځکه چې زه مجبور یم میش رسويږي چې زه د وزیرستان مانا نشه تیراولای زه د وزیرستان مانا نشه خرڅولای زو کڅ لوړ چیرشه که پاکستانای نه و خورته ودا بیایي
چې ته پاکستانای نه یې که بیا زه چیرې پاکستانای و بیا د مو ګاډی چې دغ ځینه اوزي لاوره پر مو ژن وکوږي ولې اخر مو سره ولې در زیاتای شي سن 86 نه 2022 پر مو کاروبار کړای دی کچیر حکومت خالی یو شای دا ثابت ک چې د تورخان غلط کاروبار کړای دی یا د پروټول غلط کړای دی موته دا ویای زه جرمونه پر کاوه میر صاحب بل بچ تخپل حلوله مزدیرا کی خو میش د حلوله مزدیرا ته دی نه پرېږدي میش مطالبه کی د دغه حکومت نه ایسی تا ویای ډی سی تا ویای کرنلون جرنلون تا ویای چې څوره ادارې دي دا غونډ ته میش ویای چې د فیصل آباد انټيليجنس ول دا درې کاسون دا فورن ونسی دا کوره ته ولاږي دا کوره ته ولاږي مو اخري دا خبره دو میر سره دا مو وتام ګاډای دی چې مو لیلام کیږي او د خپل مفادات پورې لیلام کوي دا نه چې پاکستاني خزونه غم دی ورسره په دا کې د خپل مفادات یا مفادات باندې اساړي پیږي چې دا څو ګاډي لیلام کوي ډیره مهرباني جی د ځخ قدرمنه د خبره تو سوار ودل تو دا په ثبوت ورسېدل چې پنجاب د څو وخت د پښتانه چې کیمو بنیادی او مطلب داسې خلک ته چې کاروبار پکې کو تجارت پکې کو پاغا باندې یلو سیټ کړای دی ځکه چې کادلته د پښتون کاروبار شریکو بیا چې دلته د میجر کارنل بریګیډیر د دغزینا په کروڑا وی ریپای وری لیا د امریکا په عربینا باندې ډالر وری نو بیا خاغه لار باندې فل د مشترا یو بل مشر هم ویلور دی عثمان سره ویلور دی عثمان څو وجه دو ویلم د پنجاب کاروبار ته نور پیش دی تو سی ډیر زیات ودړ دا ولې مسلات څه دو توسکه غلطی دو توسکه خدا څه غلطی نه وي خبره دا دو صاحب چې د میجا دا چې څومره لیار دو په دا لیار کې مختلف قسمه خلق دای کنه چې هغه د خپل ذاتی مفادات د پوره د گاډي نسی نه کې د پاکستان د ټیکس پاکستان ټیکس چې کوم په افغانستان په مول دی اپوس په بارډر باندې کسٹم دی اته باقاعده ټیکس ور کوي هغه سره باقاعده جی ډی وی پوت شو د ونه د اشمر کدا څوکله مخه کې سینا هشوي دي په دا باندې مش کې سینا حاجت کړي دي دا تصدیق د اشمر کدا حکومت کړای دی چې د یو لسمه پر د انګورا ډې د پاکستان په خوره کې ماناشتا او دا معنا نن هشتا وسه په بوغینا کې ماناشتا آیا دا معنا د اشمر کا په کوم ترتیب چې د دغه علاقې اسی د تل کلور کوي کرنلی ور کوي چې د پاکستان د علاقې خور معنا دو او د بیا د اشمر کا د خپل مفادات پوره نسی ا د خپل ذاتی مفادات چې د شان ولیدي اته ډیره شپته لګي چې دا مش ویل نسی په څه وجه نسی اته ته پته دو چې د انګور د پاکستان د خور معنا دو نو دا جوتای د ظلم دی نو دغه جوتای د ظلم په وجه میر د اشمر کا احتجاجي نه نن کی بیا هکي او بیا هکي مش مجبوری دو ډیره مهرباني ډیره شکریا جی د ځخ قدرمنه توس دا خبره وار ودلې کله ها چې په وفاق باندې پنجابای زوره ورشوي دی د پنجابي حکومت رغلای دی نو ظاهر خبره دو چې دغه نور چې مشکیم پښتونه نور صوبې دي دا د درداولې دي دغه کاروبار چې کیم دی هغه د خراب کړی دی لکه څنګه چې وز د مسلم لیگ نو نه حکومت دی نو هغه چې کیمه د دی هغه پټه پالیسی دو ایوا منصوبه دو چې دغه علاقې چې کیم کاروبار وی تجارت هغه د خراب کو هغه د یور بیا شریکړی دو زه مشر محمود خان ته ریکوست وکم او اسفندیار ولی چې کیم دی هغه ته زه ریکوست وکم زه مولانا صاحب ته زه ریکوست وکم او سره محسن داور صاحب چې کیم دی نور چې کیم سیاسي لیډرون دی هغه ته زه درخواست وکم چې د پښتانه د یو خو قتل عام شری دی بل د تجارت د کاروبار چې کیم دی هغه لارې بند کوي نو په دا باندې توس کلاک اکشن هوخلی په دا باندې غور وکي د پنجاب سره په دا باندې خبره وکي مزید د میر د تاجر برادری د میر چې کیم مزدور ورشي کیم کاروبار کو مزدورا کو ورړی لګولې وي هغه د ستی مزید نه زوريږي اې کې وزیر ژغ نیوز